سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. راځي وکړي چې روب ووایي راته متحده عربي اماراتو 2 قسمه نوي ویزې اعلان کړي، کوم چې ګرین ویزا او پری لانسر ویزا ده. د هغې سره د ویزې کینسل کولو نه 10 ورځې کم پیریډ چې و هغو ته هم تر 3 میاشتو څخه 6 میاشتو پورې وخت ورکړی شو. کوم چا چې ویزا کینسل کول هغوی سره به 1 میاشت وخت خو نوي قانون له مخې به هغه کسان تر 3 میاشتو څخه واخله تر 6 میاشتو پورې به پاتې کیږي. غواړم چې نننۍ ویډیو کې هم دې باره کې معلومات درکړم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، متحده عربي اماراتو په خپل راتلونکي 50 کلن پلان غونډه کې 2 قسمه نوي ویزې اعلان کړې، کوم چې یو ګرین ویزا ده او بله پری لانسر ویزا ده. ګرین ویزا به هغه چاته ورکوي کیږي کوم چې مخکښ کسان وي، تجاران وي او یا نور مسلکي کسان وي، نو دوی ته به دغه ګرین ویزا ورکوي کیږي. کوم څوک چې د ګرین ویزا ولري نو دا کولی شي چې خپل بچیان تر 25 کلنۍ پورې سپانسر کړي، مطلب تر 25 کلنۍ پورې د کفالت وکړي. او بله ښه خبره څه ده په دې کې چې دا به تاسو ته ډایرکټ د امیګریشن لخوا نه درکوي کیږي. دې کې تاسو کفیل ته ضرورت نشته چې هغه دا ویزا درته وکړي، دا به ډایرکټ تاسو ته متحده عربي اماراتو امیګریشن کوي او ستاسو واړه سروکار به ډایرکټ د حکومت سره وي، نه د کاپیل سره. په خپله به جوازاتو ته ځئ، جوازات به دا ویزا درکوي، کوم ځای کې څه کمبود صحیح هغه به درڅخه غواړي، نور به ډایرکټ تاسو ته امیګریشن ویزا درکوي. بله ویزا یې فری لانسر ویزا اعلان کړي. فری لانسر ویزې والا کسان به آزاد وي، دوی چې هر چیرته وغواړي په آزادانه ډول خپل کار کوی شي. حکومت له لوري به په دغو کسانو باندې هیڅ پابندي نه وي. دغو ویزو خاوندانو ته هم د کپیل ضرورت نشته، دوی ته به دغه ویزا ډایرکټ د امیګریشن له لوري ورکوي کیږي. بل خلیج ټایم کې راغلي وو، دا تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. کوم څوک چې خپله وظیفه د لاسه ورکړي، مطلب دا چې ویزا کینسل کړي، نو دغو کسانو ته به د 3 میاشتو څخه واخله تر 6 میاشتو پورې وخت ورکوي. مطلب اوس مهال داسې قانون دی چې تا ویزا کینسل کړه نو 10 ورځو پورې به تا پسې غرمه نه راځي او تر 10 ورځو پورې قانوني ته پاتې کیدی شي، خو په نږدې راتلونکي کې دغه پیریډ د 3 میاشتو څخه واخله تر 6 میاشتو پورې به وغځېږي. دوستانو، دغه کم معلومات چې تاسو ته مه خپاره کړل دې باره کې اوس مهال صرف ویل شوي دي، لا په عمل کې نه دي شروع شوي. هسې نه چې کوم کسان ویزا کینسل کوي او داسې سوچ وکړي چې ما سره خو د 3 میاشتو نه تر 6 میاشتو پورې وخت شته، نه، دا تر اوسه پورې عمل کې نه دي شروع شوي او دا هم نه ده وضیحه شوي چې دا وخت به چاته ورکوي کیږي. د هغې تر څنګ د ویزو باره کې مو صرف ویل شوي دي، دا نه ده ویل شوي چې دا ګرین ویزا او فری لانسر ویزې موده به څومره وي، د دې قیمت به څومره وي او د دغې ویزو به څه څه ریکوایرمنټس یا اړتیاوې وي. نو اوس مهال صرف اعلان شوی دی، لا په عمل کې نه دي شروع شوي. که په عمل کې شروع کیدی یا دې باره کې نوي څه معلومات راتلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم بیا په وخت خبروم. نو ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.